لغمان ولایت کې 14 کورنیو ته د سرپناه جوړولو په موخه د څه باندې 3 میلیون افغانیو د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. د لغمان ولایت د کډوالو چارو رئیس انجینر شاکر الله شاکر په وینا ذکر شوي کورنۍ څه موده وړاندې د یونیسیار بیسټ او د لغمان کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ادارې په ګډه سروي شوي وي چې له ډلې 14 راستانه شوي او داخلي بې ځای شوي کورنۍ مستحقې پیژندل شوي دي. نن چې تاسو کومه توضیح ولیدله دا د یونیسیار په مالي همکارۍ د بیسټ موسسې په تخنیکي همکارۍ او زموږ د کډوالو چارو ریاست په دې شریکولو سره هغه کورنۍ چې د سرپناه لپاره ضرورت لرلو تقریبا د سروي نه وروسته چې مشترکه سروي شوه نن هغوی ته لومړی کیس دغه سرپناه یا شوټر پروګرام چې $3300 دوی ته ورکول کېږي. دوی آزاد دي چې ځان ته سره کم مواد واخلي مګر نقشه چې دغه تخنیکي نقشه دوی ته ورکول کېږي چې په هغه شکل پور کړي. نو نن موږ دوی ته لومړی کیس چې 40% وه دغه پیسې چې 1,15,600 افغانۍ کېدلې دا دوی ته ورکړل شوي تر څو چې هغه لومړني مواد ورباندې والي او کار شروع کړي. انشاءالله د دوی د کار د پرمختګ په څنګ کې به دوی ته نور کیسونه هم ورکول کېږي. یا د نغدي مرسته د لیندۍ په 3 منټه د ولایت مقام د کنفرانسونو په تالار کې د مرستیال والی الحاج شهزاده مظلومیار په لاسونو هر یوې کورنۍ ته د لومړي قسط 115,000 او 600 افغانۍ ورکړل شوي. په همدې اړه په جوړ شوو مراسمو کې مرستیال والی الحاج شهزاده مظلومیار په خپلو خبرو کې له مرستندویه مؤسسو او کډوالو چارو ادارې مننه وکړه چې مستحقو او بېوسه کورنیو سره یې مناسبه مرسته ترسره کړه. ښاغلي مظلومیار زیاته کړه چې دا مرستې بسنه نه کوي باید په دې برخه کې نورې مرستې هم ترسره کړي. د ولایت د مرستیال په وینا هرې کورنۍ ته به د 2 خونو دهلیز او یو تشناب د جوړولو لپاره څه باندې 206,000 افغانۍ ورکړل شي چې ټولیز لګښت یې 3,03,80,500 افغانۍ کېږي. همدا ډول د یونیسیار او بیسټ مرستندویه مؤسسو استازو هم د ولایت له مشرتابه په دې مننه وکړه چې لغمان ولایت ته د مرستو په جلبولو همدا ډول د دوی لپاره د کار او فعالیت زمینه برابره کړي. په پای کې مرسته اخیستونکو کورنیو هم د لغمان له ولایتي ادارې او مرستندویه مؤسسو له استازو څخه مننه وکړه چې له دوی سره په دې برخه کې مرسته ترسره کړه.